د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې له پریس کلبه تر سوپر مارکیټه پورې د عورت مارچ په نوم لاریون شو. هر کال د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. جو آج کی عورت کے محنت کش عورت کے جو مسائل ہیں کارکونکو ښځو ته ستونزې دي. د کار په ځای کې جنسي ځورونې سره مخ وي، جنسي زیاتی ورسره هم کیږي. په دې نظام کې ښځې د اشتهار لپاره کارول کیږي. په وړو وړو شیانو هم د ښځو تصویران وي، ګینې نو نه خرڅیږي. نو موږ ځکه د ښځو د حقونو لپاره راوتلي یو. حقوق کے لیے آج یہاں پہ نکلے ہیں. په اسلام آباد کې د ښځو په لاریون کې یو شمېر سړو مدني فعالانو او زده کوونکو هم برخه واخیسته. لایک په یونیورسټۍ کې زه خپله د یونیورسټۍ سټوډنټ یم، نو په کار دی په یونیورسټۍ کې زیاتره د هراسمنټ کیسز ډېر زیات راځي. او په هراسمنټ په یونیورسټۍ کې داسې دي چې مطلب یو ستا یو ډګري زده هغه د ټیچر سره مطلب په ډیپینډ دی په ټیچر باندې. که ټیچر ته د هر څه مارکس درکړل بس دی به وایي هغه دی. دا نسته که مطلب دا رقم ډېر زیات کیسونه موږ ولیدل چې مطلب ټیچران دي سټوډنټان هغه هراسمنټ کوي چې مطلب ما سره فرینډشپ وکړي یا زما سره په ریلیشن کې راسه نو به زه تا په ډګرۍ کې ډېر ښه نمبر درکړم. د اسلام آباد ترڅنګ په لاهور، کراچۍ، پېښور او نورو ښارونو کې هم د عورت مارچ په نوم لاریونونه وشول.